هر څه یې له منځه تللي، یوازې په خټو او د سیلاب په اوبو کې خیشته وسایل راباسي او په همدې باندې د ژوند د دوام لپاره ځان ته ډاډ ورکوي. په دوی کې ډیری د شپې له خواږه خوب څخه د سیلاب قهرجن غږ راپاڅولي او له هغې تر ننه یې بیا خوب ورک دی. وایي هستي او نیستي یې ټوله روانو سیلابونو وړې او اوس مهال د سرپناه لپاره هم ځای نه لري. توافق کوو د کباړ کا وضعیت ډېر سره خراب ده. توافق کور دا رکته څه څنګه خال بکسونه یې ټول ایستلي دي، هېڅ شی ولاکه پاتې. په افغانستان کې د زیاتو سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسېدلي او لا هم د دې هېواد په ګڼو ولایتونو کې تیز باران او سیلابونه روان دي. سیلاب ځپلي خلک وایي چې تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی او په کورونو کې یې د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه دي پاته. بېګانه سیل راغی او دا ټول جای یې وران کړو، مالونه هغه ټول پکې ولاړو له بینه او دغه غالۍ شی دا ټول دغسې چې لانګه خوشته دي، ګوټې کې بستلې دي، دا ګنبده له اوبو ډکه ده. دوی له نړیوالې ټولنې، حکومت او په هیواد کې له ټولو شته خیریه بنسټونو او سوداګرو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. 40 شپې کېږي چې ډېر سخت بارانونه دي او 40 شپې کېږي چې لمر مو په سترګو نه لیدلی، ډېر غټ غټ سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه هر څه له مابینه وړي دي او باغونه کښتونه خلکو ته مالي تاوانونه رسېدلي دي. د غزني دا د ګیلان ولسوالۍ چې ډېر بازار دوکاندارانو ته هم مالي تاوان رسېدلي دي، اکثره دوکانونه ډک شوي دي، کورونه چپه شوي دي، کښتونه یې ټول له مابینه تللي دي. نو دولت او نړیوالو موسسو څخه په هیله ده چې دا د پروګرام تر ځای ورسوي او دا خلکو ته خوندونه راسي. زموږ غوښتنه دا ده چې له خلکو سره مرسته او همکاري وشي. خلک مو سیلابونو ډېر ځپلي او دغه راز ډېر زیان ورته رسېدلی دی. دغه سیلابونو په لوګر، غزني، پکتیا، پکتیکا، وردګو، کونړ، ننګرهار، لغمان او ګڼو نورو ولایتونو کې د مرګ ژوبلې ترڅنګ زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم خرابه کړې او دغه راز یې ډیری کورونه نړولي دي. له طبعي پیښو سره د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم سیمجي ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې وایي چې د دې میسیج د پرېښودو تر وخت پورې لا هم د هیواد په ګڼو ولایتونو کې درانه سیلابونه روان او د سر د زیان ترڅنګ یو شمېر کسان تری تم دي. د نوموړي په خبره وزارت یې ټول امکانات په کار اچولي څو له سیلاب ځپلو سره پر وخت مرستې وکړي. مالي تلفات خو ډېر ځای کې لکه غزنی، وردګ، همداسې کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر په ډېرو ولایتو کې مالي خساره او تلفات اوښتي دي او شهیدان ځاني تلفات شاه صفا د زابل ولایت کې چې یو کس اوبه وړی و او هغه ژغورل شوی دی، بیا هم حالت وخیم دی، تشریف خانې نقل شوی دی. همداسې د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ کې 3 کسان اوبه وړي وه چې 3 زخمیان او یو شهید، یوه زنانه شهیده شوې ده او دا نور زخمیان وو چې د یو حالت ډېر وخیم و چې هغه د لغمان ولایت ته صحت عامې پورې انتقال شوې ده. همداسې ننګرهار کې ډېر کسان بند وه، مومندرې ولسوالۍ کې چې تعداد یې 55 کسان ته رسېدی، خو د اسلامي امارت د هوایي ځواک د چورلکو په مټ باندې هغه وژغورل شول. همداسې لغمان کې د قرغې ولسوالۍ کې ډېر کسان بند پاته وه چې هغه د تیر ماښام څخه د شپې څخه بند پاته وه، لله الحمد چې هغه هم د هوایي ځواکو په مټ باندې د چورلک په مټ باندې هغه وژغورل شوله. د طبعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې چې په افغانستان کې له شاوخوا 1 میاشتې راهیسې د دې هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د قوي سیلابونو د راوتو له کبله 182 کسان مړه، 250 کسان ټپیان او له 3000 ډېر کورونه ویجاړ شوي دي او هره شېبه د دې شمېر د لوړېدو امکان شته. احسان الله کریمي، CMG، کابل.